سلام قدرمن دوستانو، ستړي مسئ. نن موږ د ځوان وکیل او ځوان ماستر د جاوید صافي میلمانه یو. غواړو چې د صافي صاحب د یوې ورځې کړنې وڅارو. داسې صافي صاحب څنګه یوه ورځ بیګا کوي، غواړو چې موږ یې د میلمه او کوربه خپرونه کې تاسو ته وښایو. نو زموږ ملتیا وکړئ. سلام علیکم صافي صاحب. سلام، ستړي مسئ. صحت مو ښه ده؟ بخیر؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ الو صاحب ستړي مسئ. صحت مو ښه ده؟ بخیر یاست؟ ښه یاست؟ مننه، ښه یاست. ډېره مننه، مهرباني. ښه یاستئ؟ ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر د الله مهرباني. خپله ښې؟ په خیر راغلي یاستئ؟ سفرونه مو په خیر شو؟ په خیر یاست. عادل صاحب څنګه یې ته؟ صحت دې ښه ده؟ په خیر یې؟ قربان یاست. ډېره مننه، خیر یاست. قدرمن لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. که څرنګه په تصویر کې ګورئ، راغلو د صافي صاحب دفتر ته او په لومړي سر کې صافي صاحب ته ښه راغلاست هم د میلمه او کوربه خپرونه. لطیفي صاحب ډېره زیاته مننه. تاسو همکارانو ته هم ښه راغلاست. هم ډېره زیاته مننه چې دلته راسره نن میلمانه یاستئ. ډېره مننه صافي صاحب. صافي صاحب غواړو چې په شروع کې زه او لیدونکي په دې پوه شو چې د نن ورځې کار مو څه دی، چیرې مو بیایې، څه خورو، څه څکو او څه پلانونه لرو، چیرته مو چکر دی؟ نن خو به انشاءالله لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده سهار دی، نو د پیل به همدغسې کوو چې ځو به ولسي جرګې ته. په ولسي جرګه کې چې هغه کومه اجنډا ده په هغې باندې به بحث کېږي. له هغې څخه وروسته د معمول مطابق موږ وزارتخانو ته ځو چې هلته د ولایت په سطحه د موکلینو ستونزو باندې بحث کېږي او د هغې څخه وروسته به له خیره چې څه مو قسمت کې هغه به خورو. د چکر خو موږ ډېر مصروفه یو، خو ستاسو په خاطر باندې به انشاءالله دغه چې نږدې د موږ سره د وزیر اکبر خان تپې ته به هم له خیره لاړ شو او همدارنګه له هغې څخه وروسته چې د مازدیګر له 4 یا 5 بجو وروسته د کونړ ولایت څخه موکلین راغلي وي، د هغوی ستونزې وي، هغه ستونزې به په ګډه اورو له خیره. ډېر ښه. قدرمن دوستانو، که تاسې هم غواړئ چې دغه کومې برنامې چې اوس صافي صاحب موږ ته تشریح کړي په دغه خپرونه کې لیدلی شئ او غواړئ چې دغه ټولو ځایو ته موږ سره یو ځای لاړ شئ، نو د میلمه او کوربه خپرونه تر پایه وګورئ. لیدونکو، صافي صاحب یو شخصي او ښه پیاوړی تجار هم دی. غواړم چې د تجارت په هکله هم وپوښتم. یو شخصي لوجستیکي او ساختماني شرکت هم لري. څنګه د شخصي کاروبار مو مزه یې شته که خیر؟ له هغه وخته چې وکالت ته راغلي یو خو داسې ډېره مزه نشته، ځکه زه په خپله سیاسي کارو کې او د موکلینو د ولسي جرګې په کارو کې مصروفه یم، خو الحمدلله ډېر شکر دی او ښه دي. ډېر ښه. صافي صاحب، څه باعث و چې تاسې د وکالت شوق مو سرته درغی او ځان مو نومان که پارلمان ته؟ زه خو اصلا داسې و چې ما خپل شخصي کاروبار تجارت کو او تقریبا 2014 کالو چې کله موږ د ریاست جمهوری په انتخابات کې د ولسمشر ملاتړ کو، نو له هغه وخته ما ته دا ضرورت احساس شي چې د کونړ ولایت لپاره باید یو داسې څوک نمایندګي وکړي چې هغه د دې ولسونو ستونزو ته حل لاره پیدا کړي او د دوی هغه لږ تر لږه د دوی دغه غږ واوري او په دې باندې په مرکزي حکومت کې د حکومت سره بحث وشي او د دوی دغه ستونزې که ورته حل لاره پیدا کېږي، حل لاره چې هغې ته یو حل لاره پیدا کړي. ډېر ښه. د سیاست مزه مو پخوا هم څکلې وه که خیر؟ یعنې پلار، نیکه، ورونه یا هم د کورنۍ نور غړي مو هم په سیاست کې پخوا یا اوس هم دخیل دي که خیر؟ زه د کورنۍ لومړی غړی یم چې ولسي جرګې ته مې لار پیدا کړه. په ولې پلار مې والد صاحب مې چې هغه د لیسې مدیر و، سرمعلم و او د سیاست سره دومره نه و پاتې شوی. البته له 2014 څخه وروسته چې زما عمر هغه وخت کې دومره زیات هم نه و، له هغې وروسته موږ خپله مبارزه شروع کړه د کونړ ځوانانو چې همدغسې په مشترکه شکل باندې پرېکړه وشوه او له هغې راوروسته تر د هغې پورې چې د ولسي جرګې انتخابات کېدل، موږ خپله مبارزه په داسې غیر مستقیم شکل باندې د ځوانانو ذهنیت، د مشرانو، د علماو کرامو په دغه باندې موږ کار وکړو چې دغه نن دلته سره. څومره رایه مو له کونړ ولایت څخه وړې وه؟ کونړ ولایت کې زه د کونړ د خلکو ډېر زیات مشکور یم چې په ما یې تر ټولو لوړ باور کړی دی. او څومره رقیبان مو درلودل په دغه؟ موږ په
پارلماني انتخاباتو کې 22 تنه نورم کاندیدانو چې د هغې جملې څخه یو زه وم. ډېر د لا بریاو په هیله مو قدرمن دوستانو مخکې مې د خپرونې په شروع کې هم یاده وکړه چې ځوان ماسټر او ځوان وکیل زموږ میلمه دی نن. وکیل صاحب د تحصیلاتو په هکله مو هم که لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې په کومه کچه دي په داخل کې مو سرته رسولي که بهر له هېواده؟ ما خپلې لومړنۍ زده کړې او د لیسه په پېښور کې د مهاجرت په دور کې له پېښور څخه فارغ شوم. بیا مې د ننګرهار پوهنتون ویلی دی، همدغسې مې ماستري په باختر پوهنتون کې کړې ده. همدارنګه کله چې امریکې ته لاړم، په امریکا کې له یو څه وخت وروسته مې هلته هم یو ماستري شروع کړه، خو بدبختانه ورته ویو که څنګه چې کله دغه کمپاین شروع شو نو هغه ماستري راڅخه په نیمه کې. درست. د سیاست په برخه کې مو راتلونکي پلانونه په جای، هغه به وروسته وپوښتم. د تعلیم و تحصیل په هکله مو څه پلانونه دي له خیره په نږدې راتلونکو کې؟ که څرنګه مو څه یاده وکړله چې بله ماستري په امریکا کې شروع کړه، دا به بیا شروع کړئ که دوکتورا به له خیره واخلئ؟ تاسو ته معلومه ده چې د یو وکیل د ولس د استازي ژوند دا یو ډېر زیات مصروفه ژوند وي، نو په همدې خاطر باندې تر اوسه پورې نه یم توانېدلی چې خپلو درسو ته ادامه ورکړم، ولې پلان لرم که داسې موقع پیدا شي نو انشاءالله یو دغه خپل چې کوم کمیسیون کې زه یم چې هغه د اقتصاد دغه اړوند دي، نو په دغه برخه کې به انشاءالله نورې لوړې زده کړې. ډېر ښه. قدرمن دوستانو، مخکې صافي صاحب یاده وکړه چې زه د کورنۍ له غړو لومړی کس یم چې سیاست ته او ولسي جرګې ته مو لاره پیدا کړه. یو ښه وکیل باید کومې ځانګړتیاوې ولري وکیل صاحب؟ دا خو معلومه خبره ده چې د ولس لخوا یو څوک د ولس په رایه باندې راځي، نو د ولس د غوښتنو مطابق سیاست باید مخته ویسي، ولس سره د دروغو وعدې ونه کړي او د هغوی د ستونزو د حل لپاره که په ولایتي سطحه وي او که په ملي سطحه وي باید ډیر زیات زیار وباسي، ډیر زیات کوشش وکړي، خپلو کړنو کې په خپلو کارو کې باید د خپل ولس سره د خپل وطن سره صادق وي. بېشکه. د کمپاین په وخت کې مو کومې وعدې چې خپلو معاکلینو ته کړې وي هغه مو سرته ورسولې که خیر، او تر کومه کچه معاکلین درڅخه راضي دي؟ البته دا رضایت به موږ وروسته د خپرونې په لړ کې هم له معاکلینو پوښتنه کوو، خو اوس بهتره چې تاسې له خولې نه هم واورو. لطیفي صاحب، ما تر خپله وسه کوشش کړی دی، تر د ماخوستن ناوخته پورې ما د خپلو معاکلینو دپاره کوشش کړی دی چې د هغوی ستونزو ته حل لاره پیدا کړو، ولې هغه د رضایت او د نه رضایت خبره هغه په موکلینو پورې ده. هغه زما د خدمت خبره هغه که له موکلینو څخه وپوښتل شي چې ما د کونړ لپاره، د خپلو ولسونو لپاره او په ټوله کې د ټول افغانستان لپاره څومره هڅې کړي دي، نو ښه به دا وي چې د هغوی څخه وپوښتل. قانون دوستانو، خبرې او قصې مو د صافي صاحب سره ډېرې زیاتې دي او ورځ مو هم له سهاره تر بېګا اوږده ورځ ده، دا ورځ به ورسره بېګا کوو، خو غواړم چې آخري پوښتنه په دفتر کې هغه پوښتنه ترې وکړم چې صافی صاحب په امریکا کې یو خیریه بنسټ هم لري، د هغه خیریه بنسټ په هکله به هم تاسو ته معلومات درکړي چې کوم کارونه یې تر دې دمه افغان ولس ته کړي دي د هغه بنسټ له طریقه، دا به هم تاسو سره شریک کړي. نور خو به بیا ځو له خیره کومه اجنډا چې تا تشریح کړه هغه سیمو ته به هم ځو، هغه محلو ته به هم ځو او خپل اړوند سوالونه به هم پوښتو. بالکل. زه د خپلو شخصي کاروبار سره سره ما په 2018 کال کې په امریکا کې یو خیریه بنسټ جوړ کړ چې د هغې موخه او هدف دا و چې همغلته په امریکا کې کوم افغانان اوسیږي، هغوی ستونزې لري، زه پوهېدلم چې هغوی کومې ستونزې لري، نو د هغې د حل لپاره مې دغه خیریه بنسټ جوړ کړ چې تر اوسه پورې مې په افغانستان کې له دغې څخه ډېره استفاده نه ده کړې، ولې پلان لرم چې د دغه خیریه بنسټ یو بخش افغانستان ته را انتقال کړو. په تیره کې د کرونا ویروس چې کله په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې خلکو ژوند وځپه، نو په همغه وخت کې د همغه خیریه بنسټ له طریقه موږ د په افغانستان کې ځینې مرستې وکړې چې بیلګې شته دی، نو هدف او موخه مو په بهر کې د افغانانو د لاسنیوي او همدارنګه په افغانستان کې چې په بهر کې چارې روانې دي او په افغانستان کې لا تر اوسه داسې ډېرې ښې نه دي روانې. ډېره مننه صافی صاحب. قدرمن لیدونکو، د خپرونې لیدونکي اوسئ، پاتې برخې لا پاتې.
درنو لیدونکو زه او وکیل صاحب روان یو د کومې خواته روان یو دا به وکیل صاحب تاسو ته ووایي. وکیل صاحب چیرې روان یو او څه پلان لرئ؟ لکه څنګه مو چې هغه اجنډا برابره کړې وه نن سهار موږ اوس ولسي جرګې ته روان یو او له ولسي جرګې څخه وروسته به د اوبو د چارو د تنظیم د ادارې مشر وزیر صاحب خواته ورځو چې د کونړ په اړه چې هغه کوم بندونه سروې او ډیزاین شوي دي په هغه رابطه باندې ورسره زما ملاقات دی او انشاءالله شریک به ورځو. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو د خپرونې لیدونکي اوسئ. موږ به لاړ شو هم به ولسي جرګې ته لاړ شو او هم به د اوبو د چارو ادارې ته. وکیل صاحب موټر کې ناست یو او دا پوښتنه مې هم ذهن ته راغله چې درایو سره څنګه یاست؟ شوق مو ستا ورسره که خیر؟ درایو کې ښه هغه د چا خبره بیخي پرفیکټ. دلته ډریوري ډیره کوي که په امریکا کې؟ دلته خو کله نه کله دلته هم ډریوري کوو، ملګري دوستان وي، نور وکیل صاحبان وي، بیا په خپله زه ګاډي ته کښېنم موټر چلولی شي. یعنې له وخته چې وکیل شوی زما په نظر ډریوري به د یو څه کمه شوي؟ او طبعا کمیږي، ولې چې امریکې ته لاړ شم بیا هلته یو څه نه څه زیاتېږي ځکه چې هلته بیا په خپله زه د موټرو په کمپنۍ کې مو کومه کمپنۍ ډېره خوښېږي؟ موټرې خو ټولې ښې دي خو ولې زما پکې بیا د یو قسم موټر دی چې هغه د جي ویګن په نامه باندې دی چې د مرسیډیز د کمپنۍ دی، هغه مې خوښېږي. قدرمن دوستانو راغلو د ملت کور ته. دا هغه کور دی چې صافی صاحب افغانانو ته په ځانګړې توګه د خپل ولایت یعنی کونړ ولایت استازو ته خدمت کوي. و به پوښته د صافی صاحب څخه چې پارلمان ته راتګ او خپلې حاضرۍ ته پابند یاست که خیر؟ زه په خپله کله چې ولسي جرګې ته راځم زموږ دوه کاره دي په ولسي جرګه کې، یو تالار ته راتګ دی او یو زموږ په کمیسیون کې کار دی. نو زه په خپل کار ته ډېر ژمن یم، بلکې زه ډېر کم غیر حاضري کوم، خصوصا د کمیسیون کارونه چې دا ډېر زیات مهم وي او زه ډېر په پابندۍ راځم. زموږ کمیسیون ډېر پرکاره دی، نو هره ورځ له 6 ساعتو نیولې تر 10 ساعتو پورې موږ کار کوو. ډېر ښه. قدرمن لیدونکو نن وکیل صاحب راغی تالار ته په مجلس کې، هم فکر کوم یو مجلس هم لرئ تاسې، نو تاسې به تر هغه ځایه چې موږ ته اجازه ده تاسې سره به موږ ولاړ سو، وروسته له هغه چې زموږ تصویر او موږ ته اجازه نه وه بیا به نو تاسې داخل لاړ سئ او د داخل تصویرونه به نورو همکارانو نه موږ بیا لاسته راوړو. څنګه مو خوښه ده؟ سمه. درنو لیدونکو وکیل صاحب د اوس له جلسې راووته، دا چې په کومو موضوعاتو یې خبرې کړي دي دا به موږ سره شریک کړي. بیا هم ستړي مه شئ. خیر راغلی. درنو لیدونکي منتظر وو چې تاسې په کوم برخه کې او په کوم موضوعاتو مداخل جلسه کې خبرې وکړئ. لکه څرنګه چې ما مخکې یادونه کړې وه د تالارو عمومي تالارو په هغې کې ما د بودیجې اړوند ګزارش ورکړ چې له تاسو سره به شریک کړم. جناب رئیس صاحب او د وکیل صاحبانو په اجازه رئیس محترم دغه د ټول افغانستان دغه معلمین چې دی هر وخت کې همدغه فیسبوکونو کې او په رسنیو کې همدغه انتقاد کوي چې ستاسو دغه د لوړپوړو چارواکو معاشونه لوړ دي، زموږ 6,000 افغانۍ معاش دی. نو رښتیا هم هغوی د دې ټولنې هغه قشر دی چې ډېر زیات زحمت وباسي، ولې هغه مظلوم ترین قشر دی او هغه د دوی هغه د خپلې کورنۍ لپاره هغه د اوړه او ډوډۍ نشي تیارولی. د دې لپاره چې 200,000 معلمین دي د معاشاتو د لوړولو لپاره زه یو طرح لرم. که چیرې موږ تاسو پرې کار وکړو دا ډېر په اسانه باندې کېږي چې د افغانستان د حکومت په بودیجه باندې هم دومره زور نه راځي. اول دا چې په سند د بودیجه کې د عوایدو په سطح کې موږ لږ لوړوالی هم راولو نو همدغه مشکل حل کېدلی شي. دویم دا چې د دولتي لوړپوړو چارواکو امتیازي معاشات کمول دي، همدارنګه د لوړپوړو چارواکو د دسترخوان ختمول یا د هغوی د دسترخوان کمول دي، همدارنګه د دوی لپاره د قیمتي موټرو په اخیستو کې اصلاحات راوستل دي.
هرمن دوستانو موږ د اوبو د چارو تنظیم ادارې ته راغلو. داسې وکیل صاحب د رئیس صاحب سره یو څه خبرې لري د کونړ د اوبو د تنظیم په هکله، نو موږ سره پاتې شئ، خبرې به هم واورئ. صافی صاحب، په کوم مهمو او اړینو موضوعاتو مو دلته د تکل صاحب سره خبرې وشوې؟ دلته خو اوس د کونړ ولایت د هغه بندونو چې موږ سره وزیر صاحب ژمنه کړې وه، کورې ودان د سروې او ډیزاین چارې مکملې شوي دي چې په هغې کې به دوه بندونه انشاءالله په همدغه روان 1400 کال کې په روان کال کې پیلېږي، او دغه نور چې دی هم که ورته امکانات برابر شو نو پیل کېږي به. چې دغه بندونه د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې، شیګل ولسوالۍ کې، چپه دره او د پیج درې په ساحه کې تنظیم شوي دي، انشاءالله کار به کېږي. ډېر ښه. او که دا لیدونکو ته ووایاست چې څه په برنامه او کومې خوازو په خیر له دې جه؟ نو برنامه دغه ده چې له دې څخه بس نور خو وخت ختم دی، زه به غرمه به تېروو، له هغې څخه وروسته به بیا چکر ته وځو. صحیح ده. او ماکلینو سره مو لیدنه هم پاتې؟ سره به هم ګورو. ډېره مننه. وبخښئ، نو نن موږ سره تاسې په زحمت یاست. نه، هیله مهربان.